سلام درته کوم طالب جانه اندسې درته ولاړ یو دا ټول افغانان انشاءالله آفرین شه ستا په مور او پلار شه طالب جانه آفرین شه ستا په افغانیت شه آفرین شه ستا په دې نارینه خبرو او الله دې وکړي چې همدا ستا خبرې چې دي دغه عملي جامه ورته ستاسې مشران ور واغوندي یم چې جوخ مې د دې تندي نه مې د نمچ اغوستي زه در باندې اول د دې طالب جان خبرې لږ غوندې اورم بیا سره خبرې کوم افغانان زموږ پایتخت به ان شاء الله اسلام آباد وي. پاکستان ته د یو طالب اخطار وایي زرګونه فدایان چمتو دي چې د پاکستان مشران په نښه کړي. نور حال خپله وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د پاکستان باجوا چې امریکې ته سفر د دې په خاطر باندې کړی دی چې دغه مسلمان څنګه کوم افغانستان مل دی څنګه د دې افغانان یا مسلمانانو وژنو څنګه دې مسلمانانو ته تکلیف ورسوو. دا د دوی همیشه اراده او دغه کار دی. دوی همیشه د مسلمانانو او د نړۍ سره منافقت پاللی دی. دا د دې په خاطر واورئ د افغانانو ورونو ګورئ موږ د جهاد نه منکر نه یو. موږ دا ویو چې دا 15 کاله موږ جهاد وکړو خلکو ولس قرباني ورکړه تاسې قرباني ورکړه هر یو افغان تقریبا د کور نه جنازې ووتې خو تر څو پورې موږ دا خبره کوو چې تر څو پورې سټیم د کوی نه نه راایستلې دا اوبه نه پاکېږي. دا سپی چې په دې کوی کې پروت دی موږ هر څومره پوکې راوباسو یقین وکړه که اوبه پاکې شي. نو دا پاکستان ته چې تا سبق نه ورکړی قسم په خدای که موږ 1000 کاله نور هم جهاد وکړو موږ هېڅ کوم نتیجې ته نه رسو ځکه چې دی زموږ په سر تجارت کوي. ګوره دا خبرې چې موږ یوازې تاسې ته نه کوو دا خبرې موږ په جمهوریت کې هم کړي چې ملي قیامو کې زما ویډیوګانې پرتې دي ملي قیامو کې د دې پاکستان په مقابل کې چې په یا خو دغه 40 میلیونه د ټول د موږ مړه کې شهیدان دي کی یا به دغه نجس هېواد دغه نقشې نه ختم کړو ځکه دا زموږ نن هم باجوا تللی دی باجوا دا باندې وایي تاسې نفرتونه خوروئ نن هم باجوا تللی د خپل پلار د امریکې په خپو کې پروت دی ډالر یې ترې غواړي د چا په سر یې ترې غواړي همدغه ستا په سر یې غواړي همدا ستاسې او زموږ د افغانانو په سر یې ترې غواړي دی زموږ ماشومان شهیدانوي دی زموږ وطن ورانوي. نو د دې لپاره بالکل ستا خبرو سره موږ متحد یو او تا د اروپا په ځوانانو غږ کړی چې د اروپا ځوانان د ستاسې نه قربان شي. موږ ته تکلیف پیدا کړی دی د پاکستان د پنجاب موږ ټول په تکلیف کې اخته کړو. قسم په خدای دی که موږ یو افغان ته نه ژوند زندگی بچي موټر قسم دی که یو شی موږ ته خوند نه کوي یا طالب جان وروره ځکه موږ دې پاکستان ډېر وکړولو. دا ګوره دا یو لوبه ختمنۍ بله لوبه یې راوړې شروع کړي. نو د دې لپاره موږ په طالبانو مشرانو غږ کوو چې د خدای په لحاظ باندې راغونډ شئ ملي قیام وکړئ ملي قیام یا خو به داسې وي چې موږ ټول د نقشې نه موږ ختم کړو یا به داسې وي چې دا د پاکستان په نوم باندې هېواد د نقشې نه ختم کړو. دا څه شی لوبه ده موږ دلته جهاد وکړو دلته قرباني ورکړو ځوانان شهیدان کړو بله ورځ مهربانه د امریکایانو سره بل چا سره ډالر پې والي سه مهربانه هر څه زموږ په سیل راوکړي. نو د دې جهادونو زموږ څه مطلب شو کوم لاسته راوړنې مو کوم وطن مو ګټلو وطن خو هغه د افغانستان راته کوم ځای ته راورسو درون اوانې حملې کوي بمونه راته رالیږي تباه او برباد کوي مې د طالبانو مشرانو مرګ او ژوند د الله په لاس کې دی خو د بېغیرتۍ د ژوند نه د ګیدړ د 100 کاله ژوند نه د زمري د یو ورځې ژوند بهتر دی. موږ تنګ یو افغانان د خدای په لحاظ تاسې باندې موږ غږ کوو چې راوچت شي ملي قیام وکړئ او چې دې پنجاب ته سبق نه ورکړی که لا اله الا الله محمد رسول الله که یو افغان ته نه په لر کې او نه په بر کې سمه زندګي وکړي ټول پښتانه یې تباه او برباد کړو. دا دهشتګرد دی د پاکستان دلته جوړ کړی دی همدغه شي دپاره دی چې مسلمانان تباه او برباد کړي. 10 لکه بنګالیان شهیدان کړي دي پاکستان دې ته اسلامي هېواد بیا وایي 10 لکه ښځو سره جنسي تېری وکړو دې ته اسلامي هېواد بیا ولې بنګالیانو سره په لکه بلوچان شهیدان کړو د هغې ښځو سره جنسي تېری وکړو په فلسطین ورغله فلسطین اسرائیلو سره یو ځای شو اسرائیل سره یو ځای شو فلسطینیان باندې بمونه ورول په موږ 15 کاله کېږي زموږ ملک کې اور یې ګرځولی دی د باروتو یو مرکز یې ګرځولی دی دلته چې موږ چغې وو تاسې نفرتونه جوړوئ و خدای مړانده که تباه او برباد شئ دا باجوا دې اوس کوم ځای کې ناست دی دا شهباز شریف د څه رقم خبرې وکړي زموږ وطن دی تور پنجاب تباه او برباد کړی او زه ستا سره بالکل هم فکر یم هم نظر یم دا ویډیو ټوله وګورئ او دا ویډیو شیر کړئ افغانانو سره ستا غونده کې بچیان دی الله نور هم ډېر کړي بالکل په اروپا کې چې څه ځوانان دي څه افغانان دي که په اروپا کې دي که په خارج کې په هر ځای کې دي په وطن خفه کېږي ځکه وطن زموږ مور ده او زموږ چې څوک خدمت کوي موږ ته هغه بچی ګران دی موږ ته ته ګران یې ورور او ستا غونده کې نور افغانان دي الله ډېر کړي د موبیل صاحب په شان دي دا دی یو څو بینکونه دي امنیت دی که څه دی د هغې نه قرضداره دی او په ځینو مسلمانانو باندې خولې لګوي. تاسو ته وایم ستاسو یو فایر به زموږ د راکټ په جواب باندې وي انشاءالله. افغانستان 15,000 کلن تاریخ د دې ساتل تر شا یې هغه څه دي چې د ډېرو ځوانانو دا ککرۍ پې قربان شوي دي. یعنې هر افغانی د الله د رضا په خاطر باندې ستاسو سره نفرت کوي. زموږ هر مجاهد زموږ هر فدایي دې ته منتظر دی چې د خپلو مشرانو په امر باندې ستاسو د خبیثو کورونه درړنګ کړي. دا لري نه ده چې زموږ د افغانانو په معمولي منطقه باندې ستاسو یو مرمۍ فایر زموږ به د راکټ مرمۍ فایر وي.
زموږ دلته زرګونو فدایان دي ته منتظر دي چې د دغسې خبیثانو کورونه ورړنګ کي لکه ستاسو. خبردار زموږ دې مظلومیت فقیرت ته مه ګوره. موږ هغه خلک یو چې همیشه درته آرام پراته وي، ولې که چېرته مو درته ککره خرابه شوله زموږ پایتخت به انشاءالله اسلام آباد وي. د افغانانو سرنوشت سره لوبه چې دی خطرناکه تاسو ته تمامېدی شي. چېرته د زور نه کار اخلي زموږ د مشرانو امر به انشاءالله ستاسو د اسلام آباد پورې زموږ ځواکونه ورسوي. ستاسو معمولي اقدام به انشاءالله زموږ په بدنونو باندې هغه واسکټونه وي چې ستاسو خبیثې هغه ځالې درلنګې کړي. نو دا لري نه ده چې زموږ مشران که چېرته مو دا اقدام وکړو نو زموږ مشران به انشاءالله حتما دا امر کوي او زموږ زرګونه فدایان چې شهادت ته منتظر دي ستاسو ځالې درلنګې کړي. دا هم درته وایم که چېرته زمری په ځمکه باندې ویدی هم وي هغه زمری دی، که چېرته ګیدړ ته مکمل ځنګل وسپارل شي هغه ګیدړ دی. ګیدړ هیڅکله هم زمری نشي کېدلی. ستاسو ځواکونه ستاسو افراد زموږ لپاره ګیدړان دي. زموږ هر زلمی زموږ هر افغان ستاسو لپاره زمری دی. تاریخ تېر شوی وي چې داسې ځواک و چې د پاکستان مکمل افراد یې د بین ویوړل. هغه خبیث اشخاص دي چې همیشه د کفر په حمایه باندې دا ملک ساتلی دی او همیشه کفر ته کار کوي. دا هغه افغانان دي چې همیشه ستاسو د خباثت له وجې په عذاب او په تکلیف کې دي. انشاءالله دا هم درته وایم که چېرته امر وکړی شو 15 میلیونه نفوس پوج دلته موجود دی، 15 میلیونه افغانان ستاسو لپاره ستاسو د قتل لپاره دلته موجود دي. هېڅکله هم دا فکر مه کوئ چې دلته به 1 لک پوځي. انشاءالله په امریکا کې کوم پوج پروت دی زموږ افغانان پراته دي که په نورو ملکونو کې دي ستاسو لپاره ستاسو سره د جنګ لپاره داسې اماده دي لکه څوک چې حج ته ځي.